क्लास 10th मैथमेटिक्स थे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन दे दी एक्सरसाइज दी क्वेश्चन ته چې بنده وګوري نو چې کوم 13 क्वेश्चनو سولوشن مونږ وکړو دا د اغینه لغونته کې مختلف دي مختلف په دې سنس کې دي چې 13 क्वेश्चनو کې کوم سره کوادریټک راغلو نو هغه به مونږ سره x پاور 4 پلس ماینس x سکوير نو هغه به مونږه x سکوير د y سپوز کو نو مونږه به سره هغه ایکویشن بچی دی نو د بای کوادریټک په ځای باندې به کوادریټک ته ریډیوس شو هغه سولوشن به مونږ کو پوټینګ ویک پاو کو د دې کې مونږ وګورو نو د دې کې مونږ سره د کیوب والا اپشن راغله دی دا غي د وجنه دې ځای کې هغه سپوزیشن والا طریقه زمونږه اپلیکیبل نه ده یعنی هغه شان خوندې نشته دی دې لپاره به مونږ داسې وکړو چې دای باندې به ډیویژن وکړو ډیویژن به په x سکوير باندې وکړو دا غي نه بعد چې موږ سره کوم ایکویشن جوړ شي دا غي نه به تاسو اندازو شي چې د x سکوير د ډیویژن د فیصله موږ غستې و نو دا څنګه صحیح و ډیویژن چې کله موږ وکړو د دینه به موږ سره یو کیس جوړیږي هغه طرف ترازو بس ډایرکټ ډیویژن کو ډیوایډ سولوشن به سٹارټ کو ډیوایډ ته پراپر طریقې سره بلیږي ښا both sides of equation by x square نو x square باندې به د هر یو ټرم جدا جدا ډیوایډ شي دې سایډ ته x پاور 4 divided by x square دغه شان minus 2 x cube divided by x square minus 2 x square divided by x square plus 2x divided by x square plus 1 divided by x square is equal to 0 divided by x square داسې بشي اوس دینه بعد سټپ کې چې دی نو موږ به سمپلیفیکیشن وکړو کینسلیشن به وشو ها پاورونه بیسونه سیم دي پاورونه به یو بل نه سبټریکټ شي نو 4 minus 2 نو دا بشي موږ سره 4 minus 2 2 دغه شانتي 3 minus 2 1 2x پراشي دغه شانتي x سکوير by x سکوير سره کینسل شي minus 2 راځي ها پلس x په سکوير به کینسل شي نو 2 divided by x په ولیکو پلس 1 by x سکوير is equal to 0 چې په any نمبر باندې ته ډیوایډ کینو دا غینه موږ سره اگین 0 راځي نیکسٹ سټپ کې به مونږ وګورو نو دی کې اوس کچره زه د ټرمز راوځای کوم تیزه کې مونږ سره یو دا ټرم شو x سکوير والا او یو شو دا 1 اوور x سکوير والا دا یو ځای ولیکم دا به شي مونږ سره x سکوير د ځای x سکوير سره سره پلس منځ کې به شي پلس 1 ډیوایډ بای x سکوير ورپسې اوس دا لینیر ټرمز کم دي 2x او 2 by x دا یو ځای کا نو دا په بلو کلر کې ولیکو چې لګونته کې minus 2x پشي او پلس 2 ډیوایډ بای x پشي ورپسې څه پاتې شو minus 2 په اخره کې ولیکو equal to تر دې خو ته ښه کلیر شوي اوس دینه بعد سټپ کچېرې مونږ وګورو نورو مونږ ته کار اسانیږي په دې سینس کې چې مونږ نیکسټ سټپ واخلو نو دا x سکوير پلس 1 ډیوایډ بای x سکوير کدی ته یو بریکټ ولګوم نو څه مسله خو بني اس مسله هم نه کوي تختی خو نه ها minus 2 تینا کامن کم څه شي 2 minus 2 یا پلس 2 اوس دا زبردست minus 2 x plus 1 over x په پاتې شي x plus 1 over x نه پاتې کیږي دا x minus 1 over x پاتې کیږي وایولې شاباس ماینس ته ملټیپلای کنه واپس سے minus 2x راځي او minus into minus plus 2x نو دي ته بس خیال کو د ریورس پروسس کې بندا ډو کنفیوز کیږي نه بس یو سټپ چې مخ کې زینو په شاله کوته کې ګوره چې واپس نه دا شاته نه سټپ راځي کنه ها minus 2 په خپل ځای باندې راغی اوس وګوره دا ایکویشن د څه په شانتي شو اوس کوم وګورو نو بوک کې دا کوېسچن نمبر پارت 1 کې چې دا کوم پارت نمبر 7 8 او 9 نو دا اوس دغه په شانتي شو مونږ سره وکنه شو
نو په هغه طریقه باندې اوس زه دا سولف کولی شم که نه څه طریقه به x minus 1 over x پر څه سپوز کم آفرین let y is equal to x minus 1 divided by x اوس دې ځای کې څه شی دی x باندې سکویر دی نو x سکویر پاینټ کول لپاره squaring both sides یا taking square on both sides چې کوم سټیټمنټ تا آساني هغه به ولیکي یو سیټ ته به شي y سکویر بل سیټ ته به څه شي x minus 1 over x whole square آفرین اوس دې نه بعد به څه شي دې سیټ ته به y سکویر په خپل ځای باندې راشي a سکویر plus b سکویر minus 2a او b نو a او b کینسل شو ملټیپلیکیشن کې وکنه نو پاتې شو موږ سره -2 زموږ په کار سو ویلیو د x سکویر پلس 1 over x سکویر نو څه به دې پرېږدو ځان ته x سکویر پلس 1 over x سکویر به چې دی هغه پاینټ کوو نو دې ته ایکویشن 1 نوم به ورکې ښه چې پته یې درته بیا پیپر کې بنده پټ بیک وایي نو هغه چې کوم یو دی دې له ایکویشن a نوم ما ورکو نو دا دې ځای موږ سره راغی y سکویر -2 is equal to او plus 2 بشي سوري x سکویر plus 1 divided by x سکویر اوس دا موږ سره ویلیو راغله پیپر کې هم که هایلایټر د سره نو دا آنسر شو یا دا شانتي څه اهم ویلیوز وي نو هغه هایلایټ کولی شي نو ډېر خوند کوي ښه اوس دا به پوټینګ وکړم زه په کوم ایکویشن کې ایکویشن A کې نو زه به ووایم چې پوټ ان ایکویشن put values in equation A putting به پکې وکړو نو د x سکویر پلس 1 over x سکویر په ځای به موږ سره څه شي پلس 2 او ورپسې له څه دي -2 into y minus 2 is equal to 0 next step کې به چې دی نو څه شي y سکویر plus 2 minus 2y minus 2 equal to 0 cancellation کیږي plus 2 minus 2 دینه بعد step کې y square او minus 2y equal to اوس کم میتھډ استعمالول شم completing square هم استعمالول شم خو د هغې نه اسانه بله میتھډ هم شته دې ځای کې نه لومبۍ میتھډ مونږ ویلې وه آفرین د معمولي دغه د پکټرایزیشن ویل ډېر زبردست چیز دی y سکویر نه چې y لر شي نو څه پاتې شو ها y ته کامن شو نو دې ځای کې یو y پاتې شو دې خوا -2 equal to 0 واپس ملټیپلای کوم دا ایکویشن به در سره راشي نو څه ګوره دوه کام ملټیپلیکیشن کې دواړه ټرمز کنه نو either r y equal to 0 یا y که چېرې y 0 برابر یا y -2 برابر نو دې خوا نیکسټ سټیپ کې به څه شي y موږ سره د څه برابر شو د +2 خو زموږ ویلیو د څه په کار وه کوېسچن کې وګوره x دی هغې لپاره موږ سلوشن کولی او دلته کې موږ y د څه سپوز کړو x ماینس او y سکویر ښه نو دې ځای کې به زه څه پټ کړم بټ y is equal to آفرین نو دې کې دواړو کې به پوټینګ وکړو که چېرې موږ سره y equal to 0 کې پوټینګ وکړو نو دا x minus 1 over x به موږ سره د څه برابر شي د 0 ښه x minus 1 over x دی نو دواړه سایډ به څه سره ملټیپلای کړم x سره نو دا به څه شي موږ سره آفرین یا دا دې خوا ورواړو او بیا ملټیپلای کړه چې څنګه تا ته اساني ښه خو زه ډایرکټ بس دواړو سایډو ته x ملټیپلای کوم نو دا به څه شي ما سره x سکویر به شي چې ماینس x او بای x به شي دا به کینسل شي 1 به پاتې شي که نه او دې خوا 0 x ده 0 راځي چې x سره ملټیپلای کړي 0 دې خوا ملټیپلای کړه x بس دا شانتې نو هغه خامخا 0 به راځي دا ټرم هم ختم شو په دې وجه باندې دې ځای کې مونږ بس ډایرکټ سټیپ وکړو نو نیکسټ سټیپ کې به شي ما سره x سکویر دا -1 چې ایکول ټو نه خوا ورواړم دې خوا به څه شي +1 او په دواړو سایډو به څه واخلو انډر روټ نو موږ x is equal to plus minus 1 انډر روټ چې پې راشي دا خو شي زمونږه دوه روټس یو +1 بل -1 دویمه ویلیو y کې به شي موږ سره x minus 1 over x equal to
2 دواړو سایډو ته به x ملټیپلای کو ملټیپلای بوث سایډ by x نو دا به څه شي موږ سره x into لیکم دی چې کنفیوز کیږي نه کسان x minus 1 over x is equal to 2x دینه بعد سټپ کې بشي موږ سره x square minus 1 equal to 2x next step کې x square minus 2x minus 1 equal to 0 دوین سی داسې ویلی شي چې د هغې موږ ملټیپلیکیشن وکړو نو ماینس 1 ته نه راځي کمې مشکل دی داسې تین کول بل ډایرکټ کم یو میتھډ یوز کا کوادریټک فارمولا هیر a is equal to 1 نه ماینس 1 او راځي نه راځي هغې نه اینه بیا پلس 1 راځي راځي تی نه b is equal to minus 2 c is equal to minus 1 no x is equal to minus b بشي کنه minus into minus 2 plus under root minus 2 square minus 4a divided by 2a ورپسې x is equal to plus 2 plus minus under root 4 plus 4 ones are 4 divided by 2 plus 2 plus minus under root 8 divided by 2 دا سری کړی شو چې دا under root 8 دا plus 2 په خپل ځای ولیکو plus minus دا به سي موږ سره 4 multiply 2 لیکلی شم داسې 4 نه دی څه پاتې شو 2 سکویر بشي دا 2 سکویر چې دی نو مونږ ولیکو 2 سکویر نو انډر روټ کینسل شو انډر روټ 2 دی پاتې شو که څوک وایي چې دا څنګه نو ته به ورته ایکسپلین کړي چې دا 4 ملټیپلای 2 لیکلی شم جدا جدا اخیستی شم سکویر او په دې باندې 2 سکویر شو نو سکویر او سکویر روټ هغه کینسل کېږي خپله کې ډیوایډ بای 2 بشي اوس دواړو نه 2 کامن اخیستی شم که نه 2 1 پاتې شو پلس ماینس انډر روټ 2 پاتې شو ډیویژن کې 2 پاتې شو نو 2 2 کینسل شو څه راغلل موږ سره x موږ سره ویلیو راغله 1 پلس ماینس انډر روټ 2 نو دا زموږ دوه ویلیوز دا شوي نو څه ویلیوز پاس لیکلي مونږه او څه ویلیوز دا دې اوس مونږ سره هغه راغلل نو سلوشن سیټ به زموږ څه شي x is equal to so ss is equal to plus 1 minus 1 1 plus under root 2 او 1 minus under root 2 دا څه شو solution set شو so solutions دي دا د دې روټس په اړه پته لګي چې دا موږ پوټینګ وکړو او دا ویریفایشن بیا بنده ورته وایي دا روټس دي په الحال دا سلوشنز دا خو شور د خبره چې دا سلوشنز دي اوس دینه بعد چې دی یا روټس هم ورته ویلی کېشي اوس وګوره دا څومره سلوشنز موږ سره راغلل څلور 1 2 3 او څلور کوېسچن وګوره د هغې کې هایسټ پاور د ویریبل څه و 4 موږ سره نو دې ځای نه ته یو خبره باندې پوه شوې چې موږ سره کله بای کوادریټک ایکویشن وي نو د هغې به څو سلوشنز راځي څلور سلوشنز پاسبل وي موږ سره ښه دغه شانتې نو که سیپریټلی لیکي یا سلوشن سیټ که بک باندې نظر بنده واچي انسر شیټس والا چې کوم ایریا ده نو یې کې به سلوش اس اس داسې لیکلی پلس ماینس 1 پلس ماینس انډر روټ 2 نو دا پلس ماینس بس دی یو ځای باندې لیکلی دی جدا جدا نه دی لیکلی که ته یې داسې ولیکې ډېره ښه خبره که ته یې جدا جدا ولیکې لا ښه خبره ټیک شو نو هغې کې کنفیوز کېږي نه کوېسچن څه شته دی په دې کې ها بس دغه یو ایم سی کیوز ایس ایل او بیس دی کې چې کله بای کوادریټک ایکویشن وي نو په هغې کې مونږ سره څلور روټس راځي پاسبل څلور روټ وي ښه دغه شانتې دې کې مونږ څه وکړل میتھډ یو ځل دوباره ریوایز کوو په ایکس سکویر باندې مو ډیویژن وکړو د هغې نه بعد مو سپوزیشن وکړو ایکس ماینس 1 ور ایکس مو د وای واغسته ایکول بیا په دې باندې سکویر مو واغسته او د وای سکویر ماینس 2 مونږ سره راغی
د x سکویر پلس 1 ور x سکویر برابر پوټینګ مو کو سولوشن روټس رالل y 2 ویلیوز رالی او پاغه کې مو دوباره پوټینګ وکړو نو د x مونږ سره سلور سولوشنز راغلل دا زموږ کوېسچن ډېر سمپل او ایزي دی ته یو ځل پریکټس کړو ان شاء الله دا به ستا زده شي